د طالبانو خپلمنځي اختلافات پر کوم لوري روان دي؟ آیا طالبان رښتیا هم د سقوط په حالت کې دي او که څنګه؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام. له ډېرې مودې راهیسې د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه ورکول کیږي، خو په تېره اونۍ کې دغه اختلافات په عام محضر کې څرګند شول. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په تر ټولو تازه وینا کې چې د کابل په پوهنتون کې کوله، ویلي تعلیمي ادارې باید د کیفیت او کمیت له پلوه پیاوړې شي. هغه ظاهرا د طالبانو مشر ته په خطاب کې وویل که د یوې مسلې په اړه ممنوعیت بیانوي نو باید د مسلمانانو لپاره یوه ښه او سالمه لار هم په ګوته کړي. حتی د طالبانو د تر ټولو سخت دریځې ډلې مشر سراج الدین حقانی چې د حقانی شبکې د افغانستان په 100 کلنه جګړه کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، هغه هم نیوکې کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی روانه اونۍ په خوست کې د یوې دیني مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې په مراسمو کې د طالبانو رهبري د واک په انحصار تورنه کړه. حقانی پرته له دې چې د چا نوم واخلي وویل چې د واک انحصار او پر نورو د نظرونو تحمیلول د نظام په ګټه نه دي. د طالبانو پر مشر باندې د دغې ډلې د یو شمېر چارواکو نیوکې په رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې په پراخه کچه انعکاس شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دغې ډلې د ځینو چارواکو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که څوک پر یو امیر یا چارواکي باندې نیوکه ولري نو اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه حرمت مراعات کړي، د عزت او کرامت ساتنه وکړي، د پټې او مسؤلې لارې خپلې نیوکې ورسره ورسوي. د طالبان حکومت په تیرو یو نیم کال کې د هیڅ هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خپل حکومتوالۍ دا ډول او همدارس د ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو له امله له سختې نیوکو سره مخ شوی، خو هغه ډیپلوماتان چې په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدلي د هغوی د نرم دریځ خبره کوي، خو ظاهرا په کندهار کې د طالبانو د مشر تابو د پریکړو بدلون توان نه لري. د چارو شنونکي او خبریال میرویس افغان د ویچا ویلې ته وویل له پخوا راهیسې د طالبانو ترمنځ اختلافات موجود وو، خو په دې وروستیو کې د طالبانو مشر خپل نږدې ملګري او باوري کسان پر ځینو مهمو دولتي پوستونو ځای پر ځای کړي چې دغه کار اختلافات لا نور هم ژور کړي دي. افغان وایي چې سراج الدین حقانی د همدې لپاره خوست ولایت ته تللی و او دا څرګندونې د دې لپاره کړي چې وښایي په دې سیمه کې ډیری ملاتړی لري. د هغه په وینا کله چې طالب چارواکي خپل قومي ډلو ته مخه کوي او راټولوي دا د طالبانو لپاره لویه ننګونه ده. که څه هم طالبانو هڅه کړې چې ځان یو موټی وښیي، خو د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ځینو پریکړو کې چې د نړیوالې ټولنې له سختې نیوکې هم له ځان سره لرلې د طالبانو په منځ کې اختلافات روښانه کړي دي. شنونکي او خبریال سمیع یوسفزی هم وایي د طالبانو د مشرتابه د پریکړو ترڅنګ د واک ویش هم د طالبانو د داخلي اختلافاتو یو لامل دی. هغه وایي چې د طالبانو د حکومت په لومړیو میاشتو کې زیاتره چارواکي د سراج الدین حقانی، ملا یعقوب او ملا برادر لخوا ټاکل کېدل، خو وروسته د طالبانو د مشر لخوا یو شمېر دغه چارواکي له دندو ګوښه شول چې له امله یې نارضایتي رامنځته شوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.